د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی، هغه ده چې یو سړی ناسي قرآن تلاوت کوي، نو په ده باندې به سلام اچوو که نه، او چې سلام پې واچوو نو جواب به راکوي او که نه؟ الجواب صحیح خبره دا ده چې سلام به پې اچې او دی به جواب درکوي. او په هغې کې یو حدیث ته وایم، امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی او صحیح حدیث دی. د عقبه بن عامر رضی الله عنه وی كنا جلوسا في المسجد نقرأ القرآن، موږ د رسول په جومات کې ناستو قرآن وموي. فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم فسلم علينا، په موږ یې سلام واچو، فرددنا عليه السلام، موږ له جواب ورکړو. هر مسله شته قرآن او حدیث کې، سړی کوشش وکړي محنت وکړي د راویستو او د ځان پوه کولو. بیا هغو ته رسول صلی نصیحت وکړو، وایي د الله د کتاب یادوئ، تعلمو ازدې کوي او پوخ یاد کوي. او رسول صلی متدام وایي خپل اوازونه پې خواږه کوي، یعنې په خوږ اواز کې وایي. بیا د رسول صلی وایي په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ستا ده، دا قرآن دومره زر د ذهن نه وځي، د هغه اوښ نه دی زر ځي. کوم اوښ ته چې پړی نه اچولی کولاو دې ودرولی او هغه لاړ شي، څنګه چې د اوښ لاړ شي دغه شان د قرآن هم د ذهن نه وځي، د هغه اوښ د تلو نه زر دا وځي. نو دلیل دی په دې باندې چې قرآن زر د سړي نه یېرېږي، نو پکار دا ده چې سړی مضبوط یادوي او وخت په وخت د هغې مراجعه کوي. نو د دې نه دا ثابته شوه چې سلام به اچیم او د سلام جواب به م ورکوي. او شیخ البانی رحمه الله، الله سبحانه وتعالی دې پې رحم وکړي، هغه هم دا مسله چې کله دغه حدیث د عقبه بن عامر د ذکر کړی دی، د هغې نه بعد بیا دقه خبره کړې ده چې د دې نه دا ثابتېږي چې کوم سړی قرآن وایي په هغه باندې به سلام اچي او هغه به هم چې دی نو د دې جواب ورکوي. او بیا شیخ رحمه الله دا وایي چې د دې خلاف ورزي په رایې سره نه کېږي چې سړی عقل استعمال کړي چې دی قرآن ته ناست، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه په مانځه باندې ولاړو، صحابه کرام رالو په هغه باندې سلام واچو، هغه له په اشاره باندې جواب ورکړو. نو سړی چې په مانځه کې ډېر مصروفه دی، که قرآن تلاوت چې کوي ډېر مصروفه دی، دا په مانځه کې چې ډېر مصروفه دی. افشو السلام، رسول صلی الله علیه وسلم سلام څه کوي؟ خور کوي. صرف یو ځای رجال د دمانه راغلی، کوم ځای دی چې کله اودسمات دی سړی ناسي. دا بعض ځوانان وایي ډوډۍ چې خوري نو نه به سلام اچي او نه به خبرې کوي چې کار ښه کوي، چې کار ښه کوي، قصې به کوي، کنځلې بدې ردې هر څه به وایي، خو سلام ټکی به نه وایي. که راننه ورته ووایي چې سلام علیکم، مړ چې روټۍ ته څوک نه څوک به سلام اچي. تا چې دته دومره وایي چې مړه روټۍ ته څوک نه سلام تا به ورته وعلیکم سلام ویلی وایي که نه. خو داسې د ځان نه یو قصه یو خبره جوړه کړې ده، دې څه اصل نشتي. والله اعلم.